نه وی چې کابل ښکلی دی او سدابهر صاحبو یو قطعه ده چې وایي په لاس کې مې ګلاب دی نو مین یم چې په لاس کې مې ګلاب دی نو مین یم او په غېږ کې مې رباب دی نو مین یم په قلم او ټوپک دواړو کې یارانو په قلم او ټوپک دواړو کې یارانو چې قلم مې انتخاب دی نو مین یم ما خو وی چې د سړي سره مې جنګ دی ما خو وی چې د سړي سره مې جنګ دی دا خو لرې که د سپي سره مې جنګ دی په زرګاو پښتانه را لمړه کړو د یو داسې ازاري سره مې جنګ دی په زرګاو پښتانه را لمړه کړو د یو داسې ازاري سره مې جنګ دی په جومات او په مندر کې راته بند دي د مذهب د دوزخي سره مې جنګ دی په جومات او په مندر کې راته بم دي د مذهب د دوزخي سره مې جنګ دی او د دشمن په ځای ټوپکې په ما ایښی د دشمن په ځای ټوپکې په ما ایښی د خپل کلي د سپایي سره مې جنګ دی د دشمن په ځای ټوپکې په ما ایښی او د خپل کلي د سپایي سره مې جنګ دی او زه عثمان خیالي ته خپله برخه غواړم بس په دې د پنجابي سره مې جنګ دی زه عثمان خیالي ته خپله برخه غواړم بس په دې د پنجابي سره مې جنګ دی او دا سړی حرکت کوي دی قتل کوي دا سړی حرکت کوي دی قتل کوي او دی به بغاوت کوي دی قتل کوي او دا سړی د دې نظام د مشرانو نه کرکه او نفرت کوي دی قتل کوي یو څو شعرونه نور چې وایي اجازت ده وایي یو څو سړي دي چې ایمان نه راوړي یو څو سړي دي چې ایمان نه راوړي او ایمان راوړي خو په جانان نه راوړي او په مخ شیندلې دي زلفان نه راوړي او په مسلمان مخ ته هندوان نه راوړي او په قدرتي حسن خالونه مږده خانه کعبې ته څوک بوتان نه راوړي په قدرتي حسن خالونه مږده او خانه کعبې ته څوک بوتان نه راوړي او یو غزل ورسره دغه کمه چې د یو سړي نه مې جانان جوړ کو ما د کافر نه مسلمان جوړ کو د یو سړي نه مې جانان جوړ کو ما د کافر نه مسلمان جوړ کو او په مینه پوی مې کو په مینه د زناور نه مې انسان جوړ کو او دوه درې مین در باندې څه پیدا شو مړه د ځانه د اسمان جوړ کو دوه درې مین در باندې څه پیدا شو مړه د ځانه د اسمان جوړ کو او شعرونه پکې دي چې هغه د مینې نه توبې وویستې